ګرانو وطنوالو ملګرو، د خان شهید بابا د ژوند یو بل اړخ ته راځو چې پوهه، علم، معنا، ادبي او علمي اړخ ته راځو. که څه هم خان شهید بابا خپلې لومړنۍ زده کړې له خپل پلار ملا نور محمد خان اڅکزي څخه په خپل کور کې زده کړې وي او د خپل کلي په جومات کې د یو څو لویو علماو څخه د کلي په جومات کې د هغه وخت دودیز یا رسمي درسونه وو یا د هغه وخت مروج علوم وو. د لملا عبدالرحمن، لملا اغاجان، لملا باران، ل سید ایوب شاه او لملا سید احمد ساکزي څخه ترسره کړي وو. په هغو کې عربي ژبه، پښتو ژبه، عربي ژبه او فارسي ژبه کې د هغه وخت کوم علوم چې وو، لکه په عربي کې د قرآن او د قرآن ترجمه، بیا تفسیر، بیا فقه، احادیث، خان شهید ډیر داسې زده کړي وو چې په یاد یې هر څه زده وو. یعنی دی دومره ځیرک وو، دومره لیوالتیا، یعنی مینه وه له سبق له درس له ویلو سره چې څه به ده په کتاب کې لوست، کور به ورته ناست و هغه به ورسره یاد کول. یعنی د ده دا ذهن ډیر تیز و او په دې باندې نور د خواري ایستله د خپلې مینې له مخې، د خپلې لیوالتیا له مخې چې هغه ته به بیا هغه هر څه په یادو باندې هم زده وو. ورسره هغه وخت چې د پښتو کم کتابونه د ده لاس ته په کور کې ورغلي وو، یا په جومات کې د علماو سره چې کوم په لاسونو کې د هغه وخت د رحمان بابا یا د خوشحال بابا د شاعرۍ وو، یا د هلته د نورو شاعرانو کتابونه وو، یا په پښتو کې څه کتابونه وو چې هغه وو، هغه د ګرد له ځان سره په شوق کې ویلي وو. بیا ورسره هغه وخت درسونه زیاته تر په فارسي کې وو، نو د ده د فارسي ژبه، عربي ژبه او پښتو ژبه هم زده سو. په فارسي کې د هغه وخت د شیخ سعدي کتابونه ډیر مشهور وو چې بوستان سعدي، ګلستان سعدي، دغه کتابونه خان شهید ولوستل. بیا چې کله د خان شهید بابا محترم پلار مړ سو، د خان شهید عمر د 10 کالو وو، نو د ده روزنه د د مور او د ماما چې وو هغه یې پر سر لاس ونیولو، او د مشر ورور چې وو هغه ډیر زیږ پښتون وو، ډیر تکړه سیاسي فکر لرونکی سړی وو. نو هغه د خان شهید د ځیرکتیا، د وړتیا احساس ورسره وو چې هغه له لیک لوست سره ډیره مینه ده. نو دوی بیا په د 10 کالو په عمر کې د کلي کوم د 8م ټولګي پورې ښوونځی وو، هغه ته یې بوتلی او هلته یې استادانو ته مخکې چې دی به دلته تاسو داخله کوئ په د لیک لوست لپاره. نو استادانو له ده نه تپوسونه وکړلو، هغه ازموینه یې ځینې واخیستله، خو چې څه په مکتب کې وو هغه خان شهید ټول زده وو. نو دوی د خپلې وړتیا له مخې په لومړي ځل باندې خان شهید بابا په 3م ټولګي کې شامل کړی. نو د خان شهید بابا کوم چې د ښوونځي زده کړې وې هغه له 3م ټولګي څخه د پیل کړلې. 3م ټولګي او 4م ټولګي خان شهید په لومړیو زیاته لوړو نمبرو باندې برای ترلاسه کړ. بیا هغه وخت به د سرکار لخوا وظیفه ورکول کېدله، د وظیفې لپاره به ازموینه وه. خان شهید استادانو بوتلی په کوټه کې چې د ټولې سیمې د ښوونځي د لوستونکو کومه ازموینه وه هغه چې واخیستل سوه، په هغه کې خان شهید بیا په لومړي نمبرو باندې، په لوړو نمبرو باندې برای وموند. نو د سرکار لخوا و خان شهید ته د هغه په وړتیا باندې د هغه وخت وظیفه مقرره سوه. نو کله چې هغه وظیفه د نقدو په شکل کې دته په انعام کې ورکړله، خان شهید رالی هغه د کلي په ښوونځي کې و خپلو استادانو ته وړاندې کړه چې دا زما وظیفه ده، زما د لوړو زده کړو. نو استادانو ورته وویل چې دا خو ستا ده، ده ورته وویل چې نه، دا به د ټول سکول وي، د ټول ښوونځي به وي.
بیا ورته وویل چې زما ګزاره کېږي دا په ښوونځي کې چې کوم غریب لوستونکي دي دا زه هغو ته ډالۍ کوم. بیا استادانو د وړوکی پروګرام را جوړ کړلی، په هغه پروګرام کې د خان شهید ستاینه وکړله، ټولو هغه مکالمه جوړه سوه، استادانو خبرې وکړې، په خان شهید باندې خبرې وکړل سوې، خان شهید په هغه کې ډېرې د وړتیا وړ د ځیرکتیا خبرې وکړلې. نو دلته د خان شهید لومړی فکر او د سیاستو خواته مایل کېده ښکاره کېږي او د لوړ شخصیت څرګندونه د ده کېږي. نو هغه مکالمه کې خبرې وسوې، د خلکو لوستونکو د ده اغېز وپروت او دی نور وستایل سو او دی وهڅول سو چې دی نور هم ښه زده کړه وکړي او یو غټ سړی ترې جوړ سي. نو خان شهید بابا بیا تر 8م ټولګي پورې چې دی بیا هلته په خپل کلي ګلستان کې په ښوونځي کې چې موږ دلته میډل سکول ورته وایي، میډل سکول کې د 8م پاس کړلی. دا وخت خان شهید بابا د 25 کلو دی چې خان شهید بابا په 1925 کې 8م پاسوي. بیا خان شهید بابا له 8مه پس د دوی د کور ګزاره ډیره تنګه ده. نو د ده ورور سره له مشر ورور عبدالسلام خان سره مشوره کوي چې مزید زه داسې رسمي سبق نه وایم، زه وینم چې ستا ژوند ډیر تنګ دی، د کلي د کور د ګاونډ د علاقې د سیمې کم دودیز رواجونه دي هغه ته ترسره کوي او د کور پالنه کوي. زموږ باغونه دي، باغونو څخه د غوري آمدن دی چې موږ کور او د شاوخوا ژوند په وپالو. نو که زه مخته سبق وایم نو ژوند ګرانیږي، زه به د وچې میوې کار شروع کړم، له هغه سره به زه د سبق چاره په خپله برابروم. د ما نه ته خلاص ته کور وساته، زه به سیاست هم کوم او زه به خپل هغه پر مخ وړم. نو که بیا ګورو چې دی خان شهید بابا په 28 کې د غازی امان الله خان راځي او بیا دی ورځي، بیا نیول کېږي او بیا دی هند ته ځي. په دغو سفرونو کې دی د تجارتي اړخ روانوي، د میوه وړي. نو دی په لومړي ځل باندې ځي پنجاب کې د بھارت سبا د نوجوان بھارت سبا یو غونډه جوړیږي د راوي په غاړه، په هغه کې خان شهید ګډون کوي او هغه ته بیا د سیمې ټول مشران راځي او هغه هلته تقریرونه کوي پر حالاتو باندې. نو خان شهید بابا په لومړي ځل باندې له سیاسي وینا څخه د یو خوندورې وینا چې څوک سیاسي وینا او ښه فکر ویژنري سیاست وړاندې کوي. نو دی د پښتنو له یو دروند مشر کاکاجي صنوبر حسین مومند او ډاکټر سیف الدین کچلاو څخه متاثر کیږي. نو دی بیا د علم خواته ډیر مایل کیږي، د پوهې ترلاسه کولو لپاره ډیر مایل کیږي. په هغه غونډه کې دا هغه سیاسي پمفلیټ راواخیستل چې چا لیکلي وو، هغه یې ولوستل، ډیر متاثر سو ځینې. بیا خان شهید بابا چې کله په 1911 کې هند ته ځي، هلته دی د پښتنو مقدمه یو قسم وګاندیجي ته د پښتنو حالات په یو پمفلیټ کې داسې لیکي چې هغه باقاعده سمه مقدمه ده. نو هغه پمفلیټ تر اوسه پورې زموږ له لاسه ورک دی. د خان شهید ډېر ارزښتناک چې پیاري لال د ګاندیجي منشي و انګلیش ته ژباړلی و. د هند کانفرنس د لندن کانفرنس ته به لږل کېدلو، هلته ولږل سو، خو خان شهید هغه له ځان سره سنبال نه کړو، زموږ په لاس کې اوس نسته. له هغه پس خان شهید چې بیا جیل کېږي، خان شهید بیا په جیل کې نورې زده کړې تر 10م پورې، تر FA 12م BA 14م، او په جیل کې بیا دی د هغه وخت مروج علوم سیدي فاضل منشي به ورته ویل یو کورس وی د فارسي، هغه د وکړلی او د قانون زده کړې ترلاسه کړې. یعنی خان شهید تر 14م پورې رسمي زده کړې او نور د ډپلومو په شکل کې یا د نورو ډګریو په شکل کې ټول علوم د په جیل کې ترلاسه کو. نو د جیل زمانه بیا سیاسي هغه راځي، د خان شهید زده کړې خو دلته ډېرې وسوې. په جیل کې له ده سره د هر کام خلک وو. نو خان شهید ډېر په دې کې ځیرک وو. په جیل کې دی له هغه وخت ژبې ټولې زده کوي، یعنی پښتو ژبه د ده پرزده وه.
فارسی ژبه یې پرزده وه، عربي ژبه یې زده وه، براهوي ژبه یې زده وه، بلوچي ژبه یې زده وه، هندي ژبه یې زده وه، پنجابي ژبه یې زده وه، سندي ژبه یې زده وه، انګلیسي وه، سرایکي وه. یعنې دا تقریبا 10-11 ژبې جوړیږي. خان شهید په دې باندې مکمل عبور درلود. له دې سره سره خان شهید فکر کړی دی، سوچ یې کړی دی چې د خپل ژوند هغه چې دی د خپل ژوند ورځني حالات او د کورني حالات، علمي حالات له خلکو سره لیدنه کتنه هغه دی له ځان سره ثبت کوي، لیکي. نو بیا یعنې د کم سوانح عمري چې د ژوند لیک چې ورته وایي هغه د ډیر په خوندور انداز باندې په خپل پښتو سوچه ژبه کښې، یعنی په ځانګړي لیک دود کې چې نن سبا زموږ په پښتو ادب کښې یو ځانګړی مقام لري او یو ډیر د پوهې او د حالاتو یو خوندور ځانګړی پانګه ده چې موږ په ادب کې ډیر لوی کار ځینې اخو. د خان شهید زما ژوند او ژوندون په نامه باندې زموږ په لاسونو کې ده. خان شهید دغه تقریبا ډیر څه لیکلي دي، ډیر څه به ورک هم وي، لا نشته، خو بیا هم په 3 ټوکه کې موږ سره یو ډیر غټ چیز تاریخي پروت دی. دا د خان شهید د علمي اړخ، د ادبي اړخ یو لوی بیلګه له موږ سره پرته ده. همداسې خان شهید د پښتو ژبې لپاره ډیر کار کړی دی. په پښتو ژبه لیک دود او ګړ دود، یعنی ژبه او ژبدود، یعنی املا او د لهجې په هکله باندې خان شهید یو وړوکی کتاب لیکلی دی چې هغه تر اوسه پورې زموږ په ګرامر پوهنه کې، یعنی ژبپوهنه کې یو ځانګړی مقام لري. او داسې ورسره خان شهید بابا چې دی هغه د پښتو ژبې سوچه توري، هغه کره توري چې تر اوسه د پښتو په یوه قاموس کې، یعنی په ډکشنري کې، ژبتون کې تر اوسه نه دي راغلي. خان شهید څه له پاسه 6,000 توري راغونډ کړي دي د صمد اللغات په شکل کې، له موږ سره پراته دي، که څه هم ناچاپ نه دي، مارکیټ ته راوتلي نه دي، خو تر ډېر حده پورې په رف شکل کې له موږ سره سته، خلکو کتلي دي او ډېر کار ځینې اخیستی دي. داسې بل خان شهید بیا دا سوچ کړی دی چې زه و خپلو خلکو ته هغه کتابونه چې هغه زموږ په وطن کې ډیر مروج دي، دودیز دي، خلک یې ډېرې ویل کوي، هغه په پردیو ژبو دي، یا په عربي دي، یا په فارسي دي، یا په اردو ژبه کې دي، یا په انګلیسي ژبه کې دي. نو خان شهید د جیل په زمانو کښې ودې ته ملا وتړله او د ژباړې په شکل کې پښتو پانګه، د پښتو ادب پانګه، د پښتو علمي پانګه ډېره پیاوړې کړله. په هغه کښې خان شهید بابا کیمیای سعادت د امام غزالی کتاب پښتو ته وژباړلی چې هغه داسې پښتو، کره پښتو، سوچه پښتو کې لیکلی دی چې ساری نه لري. بل ګلستان سعدي د شیخ سعدي په فارسي کې کم حکایات دي، یو د هغه وخت ډېر پیاوړی کتاب دی. خان شهید هغه پښتو ته په ډېره سوچه ژبپوهنه باندې سمبال موږ و مارکیټ ته راایستلی دي. بل بیا ترجمان القرآن چې ابوالکلام آزاد د هند یو لوی سیاستوال چې هغه ډیر منل شوی تفسیر دی. خان شهید بابا ته هغه په خپله غوښتنه ویلو چې دا زما تفسیر ته پښتو ژبه کې زه باور پر تا لرم، بل چاته نه ورکوم چې پښتو ژبه ته وژباړه چې خلک کار ځینې واخلي. نو خان شهید بابا هغه ترجمان القرآن په پښتو کښې ترجمه کړی او تفسیر کړی دی. دا د قرآن په پښتو کې لومړی تقریبا ژباړه ده. له هغه پس بیا خو را چاپ سوی نه دی، نورو خلکو بیا ژباړې رامخته کړي دي د قرآن د تفسیر او د ترجمې، خو په لومړي ځل باندې خان شهید بابا کړي دي. بیا داسې سیرت النبی د شبلی نعماني یو لوی مورخ دی، د هغه یو کتاب دی خان شهید بابا په پښتو ژبه کې ژباړلی دی او د پښتو ژبې ډېر سوچه توري په هغه کې سمبال دي. زموږ د پښتو ادب په علمي اړه کې یو لوی بیلګه ده. داسې د کاناډا د یو مشهور لیکوال، د نامتو لیکوال کارلیټ او د هغه د ښځې ډسکارسن چې دی، د هغو یو کتاب دی فیوچر اف فریډم. خان شهید بابا و پښتو ته هم ژباړلی دی د ازادۍ پای په نوم باندې، او په اردو کې هم ژباړلی دی د ضرورت له مخې چې ازادي کا اوپک په نوم باندې. دا د خان شهید بابا د علمي کاوشونو او ضرورتونو د اړتیاو له مخه
خان شهید بابا ډیره لویه پانګه په علم کښې په ادب کښې و پښتو ژبې ته سپارلې ده چې د پښتو ادب ټول پوهان په هغه باندې ویاړي، موږ ورباندې ویاړو. داسې د خان شهید بابا لیکونه دي چې هغه له جیل و یا به جیل نه و، د به بل چاته استول او خپل پیغام خپل اعلامیه چې به وه یا به یو غوښتنه وه هغه به ده هغه ته د لیک لیږلو په شکل کې کوله. هغه لیکونه چې کوم د موږ سره تر اوسه پورې څومره په لاس راغلي دي زموږ لویو پوهانو راغونډ کړي دي د 6 ټوکو په شکل کې په کتابي شکل کې له موږ سره چاپ پراته دي. د خان شهید خپل لیکونه دي. دا هم د پښتو ادب یو پانګه درنوي او موږ ورباندې ویاړو. که څه هم د خان شهید بابا د پښتو ادب د علم د پوهې د علمي ادبي اړخ کې یو لوی مزل کړی دی او په هغه کښې په دې کې به زه دا د صحافتي اړخ یو ټکی هم دا هم دلته راواړوم چې خان شهید بابا د علمي اړخ کې اډانه اچولی سي چې استقلال ورځپاڼه په هغه کې پښتو او اردو برخې وي. داسې د ګلستان په نامه مجله پښتو مجله په ډیرو کې د خان شهید مقالې دي چې هغه تر اوسه راغونډې کړي نه دي. د خان شهید لیکونه په ډیرو بېلابېلو ورځپاڼو کې په ډیرو بېلابېلو مجلو کښې شته چې د خان شهید خپل اند او ادبي او د علم د پوهې یو برخه جوړوي. هغه هم زموږ په لاسونو کې دي. د خان شهید د علمي ادبي اړخ برخه ده. په کار چې دا ټول راغونډ کړل شي او په نوي شکل کې خلکو ته وړاندې کړل شي او کتابي بڼې ورکړل شي. نو د خان شهید بابا دا پر موږ باندې پاته حق دی، موږ یې باید ادا کړو او د خان شهید بابا خپل ادبي اړخ را روښانه شي. نو موږ د خان شهید بابا و دې ستره کارنامه د علمي او د پوهې اړخ باندې واغه ته د هغه د راتلونکي 2 دسمبر د 14 کلیزې په ویاړ و هغه ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې کوو. ستاسې مننه کور ودان.